افغانستان کې کتا استفدی نو زلزلہ راغلی او په پاکستان کې سیلاب راغلی نو په افغانستان کې چې کله زلزلہ راغله نو هغه ته د بهر ملکونو نه د قطر او د خوشا ملکونو نه ډیر زیات مدد راغی او پاکستان کې چې سیلاب راغلی د نو دي ته ډیر زیات مدد رانغی د دې په وجه باندې تاسو کوی چې دا وجه صدا دې کې تاسو ته غوړي وجه او مو نقطه پکې تاسو ته وې نور په تاسو سوچ پخپل وکې مخکې چې په پاکستان کې داسې حالات جوړ شو سیلاب براغه زلزلہ براغله په 2005 کې چې کومه خطرناک زلزلہ راغلی و نو د ټول دنیا مسلمانان کبو غیبا پاکستان سره ډیر زیات مدد کو په خپل چې کوم دي دا بادشاہان او دی براتل او سفیران به راتل او دلته کې به اعلانونه کول او غمال او دولت څومره چې ډیر زیات مدد به پاکستان سره کو که سیلاب براغه نو ډیر زیات مدد به کو پاکستان سره اوس دا سونه خطرناک سیلاب راغلی دی د پاکستان په تاریخ کې داسې سیلاب نه دی راغلی چې دا ټول کورونه او هر څه مکمل ختم کړي دي سونه خطرناک سیلاب راغلی دی خو پاکستان سره د بهر نه چا مدد نه کړي صرف خپل پاکستانیان رونه چې دي په خپل باندې څومره مدد کړي دی هغه د بهر نه ډیر چانه دی کړي وجه زتا او سوي مو هغه په افغانستان کې چې زلزلہ راغلی نو هغه سره مدد ډیر شروع شو وجه صرف دا چې د حکمران باندې اعتماد پاتې نشو که په هر وخت کې په موږ باندې ازمایش راغلی نو په هغه وخت کې زموږ حکمران داسي چې کله د سیلاب زدګانو د پاره د زلزلہ زدګانو د پاره کم امداد هغه به هر ملکونو ورکړی دی نو د هغه سلورم عیسی چې کم دنو عام هغه خلکو ته مستحقینو دنه د ملو شوی چې د برنه شروع شوی د کنه د حکمرانانو نه د هغه زینه پکې شروع شوی د ارسړی پکې خپل وانه کوي هغه لاندې شرارسي حتی چې لاندې درجه درارسي هغه لاندې والا خلکم پکې وانه وکي بیا د هغه سلورم عیسی نه کم عیسی چې هغه مستحقینو ته ورسی او د هغه بس تصویران به وباسل د بهر ملکونو والا پدې شي ویری چې دا سیز مستحق ته نه رسی نو اگر په افغانستان کې زلزلہ راغلی د قطر او د یو ځای د بل ځای د عرب ممالکو د دې بادشاہان سفیران دا راځي او هغه الته کې مدد یو کو ډیر زیات مددونه سره کوي امدادونه هغه ته پته راځي دا مدد به مستحقینو د خ پورا رسی او د پاکستان نه مدد چونکی مستحق ته پورا رسی نه نو لري د وجنه هغه په پاکستان سره مدد کولم بند کړو دومره لکه د په انټرنیشنل سطح باندې د سړی دا حیثیت پاتې شي دا چا د وجنه دا دي چې زمون څومره کرپټ اداري دي یا کرپټ حکمرانان دي هغه په وختونو کې چې څومره داسې حالات راغلي دي او په هغه کې څونه مدد راغلي دي نو دا ټول دنیا والا خلک چې مسلمانان دي هر قسم دي هغه په مونږ باندې به اعتماد شي دي په دې باندې سوچ پکار دي چې مونږ د نورو خلکو په ذهن کې زمون څه حیثیت پاتې شو په دې باندې سوچ پکار دي زمونږ غونډي ملک هغه ته هغه زلزلہ پکې رااله او مدد وتر روان د بهر ملکونو مونږ ته ولې ناراضي صرف دغه وجه نه کني مسلمانان چې کوم دي د دې مثال خدای یو امارت دی د یو بدن په عرضه کې چې مصیبت راشي مسله راشي التبا ځان رسي مدد بکي مونږ سره ولې خلق نه کوي صرف دک به اعتماد د وجه نه